نن موږ خبره کوو پروسټیټ باندې چې پروسټیټ د څه شی د دې کار څه شی دی کدا چېرته غټ شو انلارج شو د دې علاج به موږ څنګه کوو. اول ورځ دې باندې ځان پوهیږو چې د پروسټیټ کار څه شی دی او دا وی چېرته لکه د ویډیو کې تاسو ته ښکاري پروسټیټ زموږ بدن کې ورکوټ شان ګلینډ دی د غوز په شان دې ته موږ پروسټیټ وایو. دې کې د وړو بولو چې کوم ځای دی کومه پایپ دی هغه هم پکې دننه تللی وي. اوس د پروسټیټ کار څه شی دی؟ د پروسټیټ کار دغه دی زموږ بدن کې چې کوم سپم دی سپم یوازې دا شی چې کوم دی د دې د سپم وایي. دې سره چې تاسو کومې اوبه ګورئ که نه نو دا څه شی کوي سیمینل ویزیکل او پروسټیټ نه دې ته اوبه راوځي فلویډ ورته راوځي دې نه بیا څه شی جوړوي د سپم او سیمینل ویزیکل نه او پروسټیټ نه چې کومې اوبه راوځي دا چې کله میلاو شي دې نه څه شی جوړ شي سیمن دې نه جوړ شي نو دا د پروسټیټ کار دی. اوس چې پروسټیټ کلم انلارج شي کلم پروسټیټ غټ شي نو ظاهره خبره دی بیا انسان ته تکلیف وي. ولې چې د وړو بولو چې کومه لاره دی کوم پایپ دی کې دننه تللی دی نو هغه څه شی کوي هغه دا بالکل دب کوي نو ظاهره خبره ده انسان ته بیا تکلیف رسي. لکه څه شی چې کله پروسټیټ غټ شي انلارج شي نو ستا به ګردو ته هم تکلیف رسیږي. ګردو ته به ډیمیج ولې رسیږي؟ ولې چې وړه بول به صحیح طریقې سره وځي نه پروسټیټ نیولی وي غټ شي پروسټیټ نو وړه بول چې کله نه وځي ګردو ته به دې تکلیف رسیږي. وړه بول چې کله نه وځي نو د وړو بولو چې کوم بلیډر دی چې کوم کې وړه بول سټور کېږي هغه چې کله خالي کېږي نه نو هغه ځای کې به بیا یو ټي آی هم انسان ته کېدلی شي یورینري ټریک انفیکشن به انسان ته کېږي. ولې وړه بول نه خارجېږي؟ دې نه بغیر بلیډر کې به کاڼ هم کېدلی شي ولې چې وړه بول صحیح طریقې سره خارجېږي نه دې نه بغیر به انسان ته درد هم وي د پروسټیټ د وجې. اوس راځئ موږ دا ګورو چې د پروسټیټ انلارج کېږي ولې غټېږي ولې د دې وجوهات څه شي دي. اکثر د ریسرچ مطابق د دې هېڅ پته هم نشته چې غټېږي ولې خو ډېر ریسرچر دا وایي چې کله پروسټیټ غټ شي نو د دې جینیټیک ریزن وي مطلب که خاندان کې یو بیماري روانه وي د دې د وجې هم کېدلی شي. او دې نه بغیر اوبیسټي چې کله یو انسان غټ شي د اوبیسټي د غټوالي د موټاپۍ د وجې هم پروسټیټ ګلینډ انلارج کېدلی شي غټېدلی شي. ټایپ 2 ډایبیټیز چې موږ چې ته شوګر وایو شکر ورته وایو د دې د وجې هم دا کېدلی شي. او ټول نه ضروري او اهمه خبره چې څوک هم ورزش نه کوي اکسرسایز نه کوي تمرین نه کوي د دې د وجې هم پروسټیټ انلارجمنټ پروسټیټ غټېدلی شي. اوس د پروسټیټ علاج څه شی دی؟ که چېرته پروسټیټ غټ شو اول خو دې باندې ځان پوه کوي چې دا کینسر نه دی. ډېر خلک وایي چې پروسټیټ انلارجمنټ وشو بس دا کینسر دی. دا بالکل هم کینسر نشي کېدلی. پروسټیټ انلارجمنټ کېدلی شي هغه تاسو ته ما وویل چې دې ته څه وایي بي پي ایچ ورته وایي بیناین پروسټیټ هایپرپلیژیا ورته وایي. هایپرپلیژیا پکې وشو غټ شو نو دا کینسر نه دی. اوس د دې علاج به موږ څنګه کوو؟ د دې علاج اکثر میډیکیشن سره هم کېږي ګولیانو دوايانو سره اپریشن سره هم کېږي خو زه درته نن ډېرې ښکلي طریقې ښیم. ګولیانو کې اکثر فینسټیراید هم ورکولی شي ډوډوسټیراید هم ورکولی شي خو ګولیانې دوايانې بالکل هم ځان نه په دې مه استعمالوئ چې دا د هر عمر مطابق چینج کېږي دا څیزونه. اوس درته نن ډېرې اسانې طریقې ښیم چې هغې سره ستاسو پروسټیټ چې کوم انلارج شوی دی کوم غټ شوی دی هغه بالکل کمېدلی شي. څنګه طریقه دی؟ اول ټول نه ضروري شی دی کوم اکسرسایز دی بټ لفټینګ ورته وایي. لکه د ویډیو کې تاسو ته ښکاري دا انتهایي زیات ضروري دی که د چا پروسټیټ انلارج شوی وي غټ شوی وي دا اکسرسایز که چېرته هم هغه ورځه کې کوي نو دې سره به د هغه کم انلارجمنټ وي د پروسټیټ هغه به بالکل کمیږي. دویم اکسرسایز چې کوم دی هغه د سکواټس. سکواټس څه ته وایي؟ لکه د ویډیو کې تاسو ته ښکاري ته سکواټس وایي. که د چا ټوټکې د ګوټنۍ که د چا مضبوطي وي نو هغه سکواټس هم کولی شي د دې د وجې هم کېږي. که د چا دام مضبوطي نه وي نو بیا ضروري شی څه شی دی؟ واکینګ دی. واکینګ کوئ واکینګ سره هم ډېر ضروري شی دی چې دا کمیږي دا. او بله خبره دا دی که څوک وایي چې نه زه غټ یم ډېر زما پروسټیټ دی نو هغه د خپل وزن کم کړي. وزن کمول ولې ضروري دی؟ کله چې ته اوبیس وي ستا بدن کې موټاپا وي غټ وي نو هلته به بدن څه شی جوړوي؟ بدن به اسټروجین جوړوي. نو اسټروجین چې کوم دی دا اکثر پروسټیټ غټوي انلارج کوي. نو که ته چېرته هم خپل وزن کم کړي نو که وزن دې کم کړو ګولیانو دوايانو نه بغیر به انسان بالکل هم ټیک ټاک وي. بله خبره دا دی چې اوبه څښل پکار وي. اوبه ډېرې څښئ چې کله اوبه څښي نو د کومه لاره دی د وړو بولو دا به خلاصه وي دې کې به ځای جوړي نو پروسټیټ د اوبو څښلو سره هم کمېدلی شي. خو هغه خلک چې څوک 50 کالو نه سوا دي هغه د اوبه ډېرې زیاتې نه څښي. ولې چې اوبه ډېرې زیاتې څښي نو بدن نه به بیا چې کوم یورین دی هغه به ډېر زیات خارجېږي. اکثر دا زړه باندې هم تکلیف غورځوي چې 50 کالو نه څوک زیات وي هغه د ډېرې زیاتې اوبه مه څښي. خو چې څوک 50 کالو نه کم وي پکار دی چې هغه ځان سره بوتل ګرځوي اوبه ډېرې زیاتې څښي. دا ټول نه ښه ورزشونه ټول نه ښه طریقه دی د پروسټیټ کمېدو. خو که چېرته دې سم کم نه شو هغې نه پس تاسو سرجري د اپریشن د عملیات طرف ته تللی شئ یا ګولیانې دوايانې استعمالولی شئ. خو اول چې د کوم څیزونه ما درته وښیل دا تاسو استعمال کوئ بالکل پروسټیټ به ستاسو شرینک شي رقم به شي خوشحاله به وئ. مهرباني.